الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. د ایمان سلورم رکن چې دی سلورم بنیاد هغه دا دی چې ستا به دا ایمان وي چې الله تعالی پیغمبران را لېږلي انسانان د انسانانو د جنس ته او د انسانانو د پیریانو د هدایت دپاره. رسول معنا اصل کې دا د استازی د الله چې د الله پیغام د الله بندگانو ته ورورسوي او په ټولو پیغمبرانو ایمان لرل دا واجب دی که یو سړی ټول پیغمبران مني او یو پیغمبر نه مني نو دام کافر دی، ځکه ټول د الله پیغمبران چې دي هغه حق او سچ دي. الله تعالی په سوره بقره کې دا خبره ذکر کړي چې کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. مؤمنان ټول چې دی یو شان ایمان بلري په الله باندې، د الله په ملائکو، د الله په کتابونو، د الله په رسولانو. فرق به نه کوي چې دا رسول منو دا نه منو، لکه یهودیان چې دي زمونږ پیغمبر نه مني او خپل پیغمبران به منل. او که څوک په پیغمبرانو کې فرق کوي، فرق معنا په ایمان راوړلو کې چې بعضې مني او بعضې نه مني، نو الله خپل قرآن کې فرمایي ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. چې څوک بعضې پیغمبران مني او بعضې نه مني دا کافران دي. نو په ټولو باندې یو شان ایمان لرل. یو شان ایمان معنا دا چې د زړه نه به ستا دا عقیده وي، دا یقین وي او د زړه نه به دا مني چې الله د انسانانو د هدایت دپاره په هره زمانه کې پیغمبران را لېږلي. دغه پیغمبران چې دي د بعضو نمونه ذکر دي قرآن کې او د بعضو الله نه دي ذکر کړي، عدد هم الله رب العالمین ته معلوم دی. په ټولو به ستا ایمان وي. په پیغمبرانو او په رسولانو باندې ایمان د دې معنا دا ده د ټول نه اول چې منل د زړه نه هغه پیغمبران چې الله تعالی په قرآن کې نمونه ذکر کړي یا نبی صلی الله علیه وسلم ورله نمونه ذکر کړي او په هغه پیغمبرانو ایمان راوړل چې نمونه نه دي ذکر شوي. درې مطلب د پیغمبرانو باندې د ایمان راوړلو دا دی چې پیغمبرانو کومه خبره دی امت ته راوړي انسانانو ته په هغې به ته تصدیق کې چې او د دې پیغمبرانو خبرې صحیح دي او دا ایمان به لري چې دوی دا پیغمبري په صحیح طریقې سره ادا کړې ده چې الله ورته څه ویلي هغه ټولې خبرې خپل امت ته بیان کړي دي. سلورم د پیغمبرانو باندې د ایمان معنا ده چې ستا به نهایت زیات محبت او مینه وي د پیغمبرانو سره او دا مینه کول د دوی سره دا واجب ده. او که په زړه کې د کرکه راغله، دشمني راغله، نو دا به کفر ته سړی رسیږي. پیغمبرانو سره به کرکه نه کې، نفرت به نه کې. پنځم د ایمان مطلب دا دی چې د پیغمبرۍ مرتبه ورله ورکه. دومره مینه مه کوه چې پیغمبران د الوهیت مرتبه ته ورسي چې رب ته نه جوړ کې. لکه بعضې انسانان دي دسې پیغمبر ته مشکل کشا وي، پیغمبر ته حاجت روا وي، نه داسې به نه کې. پیغمبر د الله بنده و، د الله رسول دی، خو اله نه دی، معبود نه دی چې تی بندگی. او شپږم د ټولو نه مهم هغه خبر هغه دا ده چې په آخري پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دې باندې خاص ایمان راوړل چې دا هغه آخري پیغمبر دی، خاتم النبیین دی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. د دین رستو د قیامت پورې بل پیغمبر ناراضي. دا د انسانانو د پیریانو د پاره، د تورو د سپینو د پاره، د عربو د عجمو د پاره،
د غریبانانو د مالدارو د پاره یو شان پیغمبر دی د قیامت پورې. په آخري پیغمبر باندې خاص ایمان لرل او په دغه پیغمبر باندې الله تعالی 2 قسمه وحی نازله کړي. یو ښکاره وحی چې هغه القرآن دی او دویم پټه وحی چې هغه ته حدیث وایي. نو د پیغمبر چې دا قرآن راوړی په دې به ستا ایمانی او چې کومې خبرې موږ ته کړي چې کوم ته موږ سنت وایو حدیث وایو په دې باندې به هم ستا ایمان وي. او د دې پیغمبر سره مینه کول محبت کول نو دې ته ویل کېږي ایمان په پیغمبرانو باندې. کله چې ستا ایمان په پیغمبرانو مضبوط شي نو په دې کې ډېرې فائدې دي. یو فائده دا ده چې په پیغمبر دې څومره ایمان مضبوط او دومره ستا ایمان په الله تعالی قوي کېږي. ځکه دا پیغمبر ته د الله تعالی پہچان کوي، تعریف درته کوي، معرفت درته ښیي. دویمه فائده دا ده په پیغمبرانو باندې د ایمان راوړلو چې د انسان علم راشي په رحمت د الله تعالی چې الله څومره رحیم ذات دی چې د انسانانو د هدایت د پاره څومره ښکلي ښکلي پیغمبران را لېږلي. دریم د الله تعالی خپل حکمتونه دي. بعض خلکو ته الله تعالی پیغمبري ورکي، بعضو ته نه ورکي. دا د الله خوښه ده. څلورم د الله شکر ادا کړي چې یا الله شکر چې تا دومره غټ نعمت په موږ باندې کړی دی چې موږ ته پیغمبران را لېږلي. پنځمه فایده هغه دا ده چې د پیغمبرانو سره د مینه او محبت پیدا شي، د هغوی به عزت کې، د هغوی به قدر کې. خلاصه دا شوه په پیغمبرانو باندې ایمان لرل دا د ایمان څلورم رکن دی. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان مضبوط کړي.